د افغانستان سکواډ 2024 ورلد کپ د پاره اناوس او په دغه کې داسې کمی نه وینم خو بیا هم وفي الله تراخیل ډیر بیټر چوایس د شاهد الله کمال نه ځکه یو میډل اورډر کې تاسو سره مخ کې نه صدیق الله تعالی شته لیفت هاندډ بیټسمن نو باید چې دوی دلته وفي الله تراخیل چې د شاهد الله کمال په جیمانه اچولې وای سکواډ تاسو ټول ولې د سکواډ کنیم لیدل زه یو ځل تاسو ته وم خیم نو سکواډ ته چې موږ راشو اول سکواډ وګورو بیا به نور شینو باندې خبرو وکړو راشد خان کیپټن دی او بل رحمان الله ګرباز ابراهیم زدران محمد اسحاق دوه وکټ کیپر دی دغه علاوه صدیق الله تعالی درویش رسولی او شاهد الله کمال یو لیفت هاندډ اپشن هم دی صدیق الله تعالی دویم لیفت هاندډ اپشن دی دوه لیفت هاندډ اپشن موږ دلته ساتلی او بل پالاونډر کې موږ وګورو الاونډر پر کې موږ سره دلته عظمت الله عمرزی دی ګلبدین نائب محمد نبی او په سپین کې نور احمد مجيب الرحمن او په فاست بولینګ کې موږ وګورو فاست بولینګ کې موږ سره فضل حق فاروقی دی نوین الحق دی او عبد الله احمد زید دی په ریزرو کې چې موږ وګورو ریزرو کې موږ سره علامه محمد غزنفر دی ضیا شریفی دی او اجازه احمد زید دا درې لوبغاړي موږ په ریزرو کې ساتلي دي کچيري یو لوبغاړی دغه 15 سکواډ کې چې دا انجرډ کیږي نو دا ریزرو کې به موږ سره الریډي اپشن وي نو دا غ سکواډ ز چیرې کمای نه وینم چې باغ باندې خبره وکم چې یار دغه سکواډ کې دانو په کاردانو په کار ټول خلوب غاړي دي ان شاء الله د اتل ولی طرف ته بزود 2024 ورلد کپ د پاره او تاسو خپل رائے په کمنټ کې اتمن را سره شریک کړئ چې یار کم یو لوبغاړی باید نو په کاری او ټوټل چې څومره لوبغاړي سلیکټ شوی دي ټول بهترین سکواډ په کمنټ سیکشن کې خپل رائے راته ولیکئ او چینل اتمن سبسکرایب